دا وخت زه د پېښور په متنو سیمه کې موجود یم. دلته کې لسګونه د سکارو ډک ګاډي ولاړ دي او دې کې زیات چې کوم د ګاډو چلوونکي دي دا د افغانستان سره تعلق لري. دوی د خرلاچي او د تورخم له لارې پاکستان ته سکاره راوړلي دي چې څو ورځې دوی دلته ولاړ دي چې کوم غټه وجه دا ده چې کوم دلته د دوی چې کوم سوداګرو لپاره دوی دا سکاره راوړلي دي هغه د دوی دیاړې نه ورکوي. دغه پیسې به وړاندې دوی ته ورکولې خو دا ځل دوی وایي چې دغه پیسو نه دوی ورکولو نه انکار کړی دی. نو ځکه دوی دلته کې دا ګاډي درولي دي او دوی دا هڅه کوي چې دوی دا ستونزه حل شي. دا دوی وایي چې ګاډي ډیر دي او موږ تاوان کړی ده او دا خو 200-300 ګاډي دي موږ چې دوی حساب ورته کې ډېرې جوړېږي. د دې یوې ټرېلې 1 کروڑ 80 لک 1 کروڑ 50 لک روپۍ د قیمت ده. دته دې بل یو شپېتو یا 10 لک 12 لک روپۍ پکې کولا ورته ښکاري دا نه ورته ښکاري. د دې ګاډو چلوونکو چې دوی په شارانو کې دوی وایي چې دوی قریبا 10 ورځې هلته کې ایثار پاتې وو بیا دلته کې اوس 15 ورځې کېږي او دلته دوی د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او دوی ځینې غوښتنې لري. موږ افغان قونسل ته ورغللو قونسل اسلام آباد ته سفارت ته مرینګو کې هغه کوم کسان راوغوښتل دوی ویل که څه خرچه شوي وربې کو دیاړي نه ورکوو. موږ ورته وایو چې موږ نه زورور یو نه خپل حق غواړو که زر کېږي که 2000 لیا 2 مسلمانه ته کېنه جرګه راسره وکړه که څه موږ رابې که کوم نه شو خپل ګاډي ورته خالي کړو. بیا موږ پرون لاړو ایس پي صاحب ته هغه کې مې کاغذ را جوړ کړ هغه مې دلته راوړ متنو تاڼې ته هلته مې درخواست جمع کړ. د دې ګاډو چلوونکو دا ګواښ کړی دی که د دوی غوښتنه ونه منل شي دوی په دې مجبور شي چې په دې ګاډو کې راوړل شوي سکاره خرڅ کړي. ما دا فیصله وه چې دا کوله خرڅوم زه مجبور یم. دې یو ګاډي په ما پسې د 1000 روپۍ را روانې دي 10,000 روپۍ ډالر صرف په ما چې د دې کشت را روان ده. دوی اوس د موږ تلیفون هم نه اوچتوي اوس هم چې موږ سر راپورته کړو موږ ته خپل سپین ګیري وایي صبر وکړئ. د دې ګاډو چلوونکو څو ورځې راسره دلته ولاړ دي په دې کې دوی د پېښور کې د افغان قونسلګرۍ سره هم چارواکو سره دوی خبرې شوې دي خو تر اوسه پورې دوی ته د هغوی لخوا هم کوم ډاډمن ځواب نه دی ورکړل شوی. دلته دوی د پاکستان د پولیسو چارواکو سره هم خبرې شوې دي خو دوی وایي چې د هغوی نه ته هم کوم ډاډمن ځواب نه دی ترلاسه شوی. رحمان الله BBC متنو پېښور.